د زرګونو کلونو راهیسې د نړۍ تر ټولو لویو امپراتوریو یو شان وژونکې تېروتنه وکړه. هغوی په ایران توره په لاس ورننوتل، په دې بشپړ باور چې کولی شي دا تمدن د تل لپاره له ځمکې پاک کړي. د مقدوني لښکرې دلته راغلې، بې رحمه رومي لښکرو دلته لښکرکشي وکړه، عربي پوځونه همدې سیمې ته راورسېدل او د چنګیز خان ویرونکو مغولي ډلو هر څه ویجاړ کړل او د کوپړو برجونه یې پرېښودل. هر بل ملت به د دومره سختو ګزارونو وروسته د تل لپاره له منځه تللی وای. هغوی به د تاریخ په کلتوري او جینټیک ګډولو کې ورک شوي وای، لکه څنګه چې بابلیان، هیتیان او اشوریان له منځه ولاړل. خو د ایران په اړه یو داسې څه پېښ شول چې بیان یې سخت دی. بیا سره له دې چې په جګړو کې ماتې وخوړه، پلازمینې یې له لاسه ورکړې او اشغال یې وزغامه، ایرانیانو داسې کار وکړ چې بل هیڅ ملت ونه شوای کړای. هغوی خپل فاتحان جذب، څو لسیزې وروسته همغه یرغلګرو به په فارسي خبرې کولې، فارسي ودانۍ به یې جوړولې، د دولت ادارې به یې خپلولې او حتی د هغوی کالي به یې اغوستل. بیا ختیځ، لویدیځ او کوچي قومونه یې حزم کړل. ایران څنګه وکولای شول له لرغونې زمانې تر نن ورځې پورې هر څه لوی نړیوال ځواک دې ته اړ کړي چې ورسره حساب وکړي؟ هغوی څنګه خپله پیژندنه وساتله او دا څنګه وشول چې لوی فارس چې 15,000 کلن تاریخ لري په خپله خوښه خپل مشهور نوم پرېښود او نړۍ یې دې ته اړ کړه چې ورته ایران ووایي؟ دا د هغې ملت کیسه ده چې د وخت مفهوم یې رامنځته کړ. جیوپولیټیک یې د رڼا او تیارو ترمنځ مقدسه جګړه وګرځوله او زده یې کړل چې کله ناکله د تل لپاره د ګټلو لپاره باید جګړې وبایلي. د دې تمدن د ژور درک لپاره باید ډیر پخواني وخت ته لاړ شو. لویدیځه نړۍ عموما بین النهرین یا لرغونی مصر د تمدن زانګو ګڼي. په دې لیدلوري کې ایران ډیری وخت له پامه غورځول کیږي او دا یوه لویه تاریخي بې انصافي ده. دلته هم تکامل خپل طبیعي بهیر درلود. 15,000 کاله مخکې نیندرټالان په دې سیمو واکمنان وو، خو 6,000 کاله مخکې ځای کرو مګنون انسانانو ونیو. خو اصلي بدلون وروسته پیل شو. لرغونپوهانو په ایران کې داسې ښاري ځایونه موندلي لکه د جیرفت کلتور او زیګوراتونه چې له 6 تر 7,000 کاله عمر لري. د میلاد نه مخکې د 4مې زریزې لوښي ښیي چې دلته د نړۍ له تر ټولو پخوانیو تمدنونو څخه یو رامنځته شوی و چې د بین النهرین او چین تر څنګ ولاړ و. په دې سیمه کې لومړنی لوی سیاسي ځواک ایلام و چې پلازمینه یې سوسا وه. ایلامیان دومره ځواکمن و چې د میلاد نه مخکې په 26مه پیړۍ کې پر سومریانو خپله اراده تپله. خو تر ټولو حیرانونکې پیښه هغه وخت وشوه کله چې د اکاد پاچا نرامیسن له ایلام سره جګړه وکړه. دا جګړه یوازې په سولې پای ته ونه رسېده، بلکې یو لیکلی تړون لاسلیک شو چې د ایلام خپلواکي یې تضمینوله، په دې شرط چې خپله بهرنۍ پالیسي له اکاد سره همغږې کړي. دا د انسان په تاریخ کې لومړنی نړیوال تړون ګڼل کیږي. هغه خلک چې نن یې موږ ایرانیان بولو وروسته دې سیمې ته راغلل. د میلاد نه مخکې د 20 او 15مې پیړۍ ترمنځ کوچي قبیلې له مرکزي اسیا او قفقاز څخه دې غرني فلات ته راکوزې شوې. هغوی د هند اروپایي قومونو پورې تړلي وو. د دوی ژبه د لاتین، یوناني او د نن ورځې اروپایي ژبو خپلوانه وه. هغوی ځان ته آریان ویل چې معنا یې اشراف ده. په دې سختو غرونو او دښتو کې د ایرانیانو اصلي وسله زیږېدله. دا وسله نه عرابه وه او نه غشی، بلکې مفکوره وه. ډیر مخکې له دې چې عیسویت او اسلام راشي، دلته یو دین پیدا شو چې د انسان فکر یې بدل کړ. زردشت. د زردشت دین له مخې نړۍ د رڼا او تیارو ترمنځ جګړه ده. د خیر خدای اهورامزدا او د شر روح اهریمن ترمنځ جګړه روانه ده. دا دین لومړی و چې اعلان یې وکړ. وخت دوراني نه دی بلکې خطي دی. نړۍ پیل لري او پای به هم ولري چې پکې به وروستی قضاوت کیږي. کله چې فارسیانو بابل ونیو، هغوی یهودیان آزاد کړل. یهودانو د زردشتي مفکورې لکه د قیامت انتظار او خطي وخت خپل کړل چې وروسته عیسویت ته انتقال شو. فیلسوف فریډریچ هم دا منلي چې ایران د وخت د دې تصور په رامنځته کولو کې مهم رول درلود. لومړنی لوی اریایي دولت ماد و. وروسته په 550 کال کې کریس د ګریټ د پارسیانو او مادانو اتحاد جوړ کړ او لومړی ستر امپراتوري یې رامنځته کړه. هغه د نورو فاتحانو خلاف معبدونه نه ورانول او خلک یې نه غلامان کول. د هغه ځایناستی ډیورس امپراتوري پراخه کړه، اداره یې منظمه کړه او یو متحد سیستم یې جوړ کړ. خو تاریخ کمزوري نه بخي. وروسته الکساندر د ګریټ دا امپراتوري ړنګه کړه. خو بیا هم ایران له منځه نه ولاړ. برعکس یونانیانو خپله د ایران کلتور ته جذب شول. وروسته
پارتیان او بیا ساسانیان واک ته ورسېدل او د روم او بیزانس پر وړاندې جګړې وکړې. په 9مه پیړۍ کې عربي خلافت ایران ونیو او حتی مغول چې ډیر ویجاړونکي و وروسته اسلامي او فارسي شول. په 1925 کال کې رضا شاه پهلوي واک ته ورسېد او په 1935 کال کې اعلان وکړ چې نړۍ باید دې هیواد ته د ایران په نوم اشاره وکړي، نه فارس. دا یوازې د نوم بدلون نه و بلکې د هویت اعلان و. نن ورځ ایران د سیاست، شخړو او بندیزونو تصور راولاړوي د دې لپاره چې نړۍ یې څنګه یاد کړي. د 15,000 کلونو په اوږدو کې ایران داسې د بقا میکانیزم رامنځته کړ چې هیڅ فاتح یې له منځه یو نه شو وړای. هغوی خپل دښمنان جذب کړل او خپل شکل یې ورکړ، خو ښایي د دوی تر ټولو لویه جګړه اوس روانه وي، د تیر، اوس او د نړۍ د تصور ترمنځ پټه جګړه.